د میدان وردګ ولایت د غصب د مخنیوي کمیسیون مسؤلین وایي 1,00,000 جریبه غصب شوې ځمکه تر څېړنې لاندې ده او له دې جملې 6,000 جریبه تثبیت شوې ده. زموږ لړۍ د دغه مرکز د میدان د مرکز نه شروع ده په ټولو ولسوالیو کې دغه ارقام چې موږ درته وښودل چې 1,00,000 جریبه ځمکه ده دا په 9 واحدونو د دغه ولایت کې دغه د موږ لړۍ روانه ده. د یاد ولایت اوسیدونکي د اسلامي امارات کړنې په خوښۍ یادوي او له دوی څخه غواړي چې په دغه ولایت کې ټولې غصب شوې ځمکې بیرته ورته راوګرځوي. پخوا به چې نه د چا ملکیت خپل و نه خپله پکې تصرف کولای سوای حتی خبر به نه و په بل چا به خرڅه سوي وي ذاتي. اوس شکر الحمدلله هغه کیسې نشته. امارت اسلامي نه همدغه غواړو چې دغه کومې مځکې چې غصب سوي دي دا دولتي مځکې دي دا باید راوګرځول سي. په دې کې باید یا تجارانو ته ورکړل سي چې کومه ګټه ترې واخیستل سي. بلخوا د یاد کمیسیون مسؤلین زیاتوي د میدان وردګ ولایت په 2 سید آباد او نرخ ولسوالیو کې څه باندې 8,000 جریبه ځمکه له غصب بیرته راګرځولې ده.